دوه ملګری وي دواړو ملګرو په یو ځای باندې یو خرابو ویډیوګان والی یو ویب سایټ جوړ کړو دا غلطي ویډیوګانې په اپلوډ کولې وه دغه ویب سایټ د ډېر زر زر په مخکې باندې لاړل په لکونو خلک ورته را انټر شول را داخل شول دغه ویب سایټ ته دوی به غلطي ویډیوګانې په دغه ویب سایټ باندې اپلوډ کولې او خلکو به کتلې ویب سایټ ډېر زر په مخکې لاړو د دوو ملګرو په شریکه باندې وخت تیریږي ویب سایټ ته په لکونو خلک را داخل شول او دی خوا په دې دوه ملګرو کې یو ملګری چې و بیمار شو او ډېر زر تر زر هغه وفات شو د یو کس ته ویب سایټ پاتې شو نو دا کم کس چې وفات شو دی چې بیا کله دفن وغیره هر څه وشول د دغه الک مور به روزانه هر شپه به دا خوب صحیح کولو چې دغه زوی په سخت عذاب کې مبتلا دی او دغه ورته جړه فریاد کولو زما یو ملګري سره ویب سایټ دی وته چې دا ډیلیټ کړه الله تعالی د رضا لپاره زاغه د وجه ډیر سخت عذاب کې مبتلا یم ما ته ډیر سخت عذابونه هغه د وجه نه ملاويږي اوس مور ته څه پتا وا چې ویب سایټ د سره کم ملګری په شریکه باندې جوړ کړو ای غریب ته خو پته نه وا ای ډیر کوشش کولو چې را پیدا کې د ملګری چې کم ملګری دی چې هغه د زمینت زاریو کوم چې سره نه غواړي هغه به ولا ورکم پیسې کې غواړي ک نور څه ډیمانډ وي به ولا ورکما خو چې زما زوی د عذاب نه محفوظ شي هر شپه ز په خوب کې صحیح کومه چې هغه په عذاب کې مبتلا دی او دې ته جړه فریاد کوي چې زاغه د وجه ډیر سخت عذاب کې مبتلا یم اخره کې سوخ پس دغه الک پته اوله ګولا د خپل زوی چې کم ملګرو چې چا سره په شریکه ویب سایټ جوړ کړي هغه پته ورته اوله کېږي چې پلان کې د سره په شریکه دا ویب سایټ جوړ کړو هغه لاله ډیر مینت جاری ورته وکا وي د الله تعالی د رضا لپاره دا ویب سایټ چې تاسو جوړ کړي د خراب ویډیوګانو دا ډیلیټ کړئ هغه د وجه نه زما زوی ډیر سخت عذاب کې مبتلا دی او هر شپه ز په خوب کې صحیح کوم ما تمنتونه ظاهري کوي چې دا ډیلیټ کوي کې ډیر سخت عذاب کې زه مبتلا مغه د وجه نه او چې تاسو غواړئ زه به دل در کوم دا خبره چې د ملګری ووري په خپل هم ډیر سخت ویریږي عزت انا لوسو پیسې اخلم انا زب د الله تعالی د رضا لپاره دا ویب سایټ ډیلیټ کما څنګه چې زما دا ملګری وفا شو په عذاب کې مبتلا دی دا څه کزم بیا سبا وفا شم زم په عذاب کې مبتلا یم زه به وي په خپل ډیلیټ کما بس دا ډایرکټ دی لیپټاپ وغیرہ راواخلي چې څنګه ډیلیټ کړي ځان ورسي اخ کسی ته چې څنګه ورسولو چې کوم ځای کې ډیلیټ آپشن رالو ډیلیټ کول والا بٹن چې څنګه رااله غي چې څنګه کلیک الته ته نه پاسورډ غوښتو او پاسورډ چې دی هغه بل ملګری سره تلو کوم چې وفات شوی دته پاسورډ یاد نو بس ویب سایټ مخکې شاده پاتې شو زما عزت مندو عارض مې دا کولو چې ګناهونه خپل ځان محفوظ ساتي کینه بیا بعضی ګناهونه بداسي وي چې تاسو په قبر کې پراته او ګناه به در پسې لیکلی شي خاص کر دا کم کسان چې ټیک ټاک وغیرہ کوي اکثر نوجوانان داسې وي چې په ټیک ټاک باندې غانې بجانې ویډیوګانې ورکوي په سونو خلک راشي وګوري هغه وفات شوي دي ایډیانې د هغې لا موجود دي او د غانې بجانې والے ویډیوګانې هغې په اکاونټونو کې موجود دي او خلک ګوري روزانه په زرګونو خلک د هغې ویډیوګانې ګوري او په مفتو کې هغې ته ګناه وررسي په قبر کې نو یو صدقه جاریه وي بل ګناه جاریه وي صدقه جاریه هغه چې د قبر کې پروت ثواب الله تعالی ته در رسي او ګناه جاریه دا چې داسې ګناه شیزونه تاسو پریخي وي چې هغې نه نور خلک د ګناه لحاظ سره فایده اخلي شهوت نه پوره کوي خپل خواهش نه پوره کوي ګناهونو کې خپل ځان مصروفه کوي خوان مزه ته ناغي اخلي او ګناه بیا ته ملاويږي ایته کوم ګناه ملاويږي دا کوم کسان چې د فایده اخلي او غانه بجانه ګوري استاواله بالفرض الله دې نه کی هغه ته هم ګناه ملاويږي دا نه چې څوک ګوري ته ګناه نه ملاويږي ته به ملاويږي کم کس چې دا ګناه پهلو کړی دا خور کړی دا ګناه ایته بالکل په مفتو کې د دې هغه سزا ورسي او ګناه ورسي نو کوشش وکړئ چې هر قسم ګناه نظام محفوظ وساتو او خاص کر دا کم چې ګناه جاریه دي دا څوک چې ټیک ټاک فیسبوک وغیرہ اکاونټونه استعمالوي په دې کې داسې ویډیوګانې هیڅ کله مونږ اپلوډ نکو چې هغه بیا سبا مونږ په قبر کې پراته یو مونږ ته د هغې سزا ملاويږي چې د دې نه خپل ځان محفوظ وساتو زما عزت کوشش وکړو ان شاء الله کنه